د غونډې برخوال وویل چې داعشان د پاکستان پوځیان او د استخباراتو کارکوونکي دي او دلته اوس تر تور بیرغ لاندې د داعش په نوم جګړه کوي. د دوی په وینا داعش د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو وروسته تر هغه حمله کوي چې پاکستاني پوځیانو په تورخم کې سخته ماته وخوړل. د سلما بند پرانیستنه وسوه. د کونړ پر سیند د بند جوړولو خبرې روانې دي او هندوستان په هره برخه کې افغانستان ته د مرستې ټټر وهلی دی. د دوی په خبره پاکستان د هر څه نسي زغملی. اوس د داعش په جامه کې دلته بې ګناه کسان شهیدانوي. دا چې داعش د انسانیت ضد دشمنان دي، د شریعت او قانون خلاف دي، په دغه اړه باید ټوله پښتانه تصمیمونه ونیسي. باید خپل غږ په ګډه جوړ کړو تر څو حکومتي چارواکي متوجه کړو. د سلما بند د هندوستان د دوست هېواد په مرسته د دغه انعکاسات دي. دا نن چې موږ د داعش د پاکستان د آیسای غړي راځي د داعش په نامه په کوټ ولسوالۍ کې، په ګوشته کې، په ننګرهار کې او په کونړ او په نورو ولایتونو کې زموږ د بې بضاعته ولسونو، د ډېرو غریبو ولسونو ژوند داخلي وینه یې بهوي. دا د سلما د بند انعکاس دی. ته زیات ساتئ دوستان. داعش وسلوالو 2 ورځې مخکې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه جګړه کې 12 امنیتي منصوبین او ملکي وګړي ووژل شول او 13 نور ټپیان شول.